د خوست وینز قدرمنو لیدونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو ډېر خوشحال یم چې بیا راغلی یم تاسو سره یوځي د ګلبشیر خان په همکارۍ دا خپرونه تاسو اخیره پره وکړئ. خدای دې وکړي چې خوند ونه وکړئ. نن مې دا ملګری پیدا کړی ده څه مو درنه ورک و نه پوهېږم چې دی کوم ځای ته تللی و اسمان ته ختلی و په منځکه و چېرته و خو نن مې ناڅوپي پیدا کړو ورته ومې ویل چې دوستان په انتظار دي چې تاسو ته یو نیمه ټاپه یو نیم شعر یوه نیمه جالبه خاطره وایي. په خیر راغلې خپرونې ته. مننه ژوندی دی شمګل اورې نن بښنه غواړم ما سخت ستړی یم ځه چې نن چیز نه تېرویدلی نه تېرول خو پرېږده پوځي چې اوس مې ورغوښتی ډېر مصرف مې ځینې کړی دا چې مې چرګ الله کړي دو دوستان په انتظار دی یوه نیمه لنډۍ یوه نیمه جالبه خاطره کرته وایي یوه نیمه لنډۍ ورته وایي. مننه ته داسې چرګه سړی کومه انشاءالله د خو هسې که دوستونو ته د خدا چې دوستون خفه کېږي چی شی به وویایم وایي چې جینکۍ په بوخ کې الیچا شوه. واه 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 جینکۍ په بوخ کې الیچا شوه. جینکۍ په بوخ کې الیچا شوه زه یې په غوړه ګرځېدم ور ولوېدم. واه 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 جالب جالب ارشاد. وایي چې د ګودر په غوړه جینکۍ ټاکې وایي. د ګودر په غوړه جینکۍ ټاکې وایي غوړه حال کې یې خېبنه رټه. واه واه دا خو د جالب پیغام و خو دا خو ویلې ګلبشیر خانه وا دا جالبه خاطره یا دا سترګو لیدلی حال فوتونې څه تېر شوي دي څه دې لیدلي وه جالب چې شیخ ورته وایي. دا خو شفګله ورېره داسې د ژوند یوه خاطره ده خو یې چا خلته چې کله چې ویایه خلک ویایست کړه دا خو درویغ یایي کله چې ما ویایه خو په خپله سترګه حالات مې لیدلی دی. دا خو یو وخت که خیر وي تخار ولایت ته لوړو بیا په دغه سړک چې داسې تېرېدمه دی سړک یې ژی سره که خیر وي داسې لږ لرې غوندې د خدای زمونه لګیا دو ټکټر اغرېږي پړي ورچولي دي خلک په پڼ دي مو وایي چې نه دا خلک څه شی دي سیرې سره وایي چې دا څه کیسه کوم څه شی دی چې داسې د تا ور نږدې شومه چې نه یې قسمه یوه اشتها لبه پرته ودې نه خوري نه ودارېږه دا اشتها لبه پرته ده د خلکو ور پڼ دي نه یې وینم هڅه مې وکړه یله شه دوله شه چې دې څه شی څه بالو پرته خو یوه سړي غږ وکړه چې ونیه ګړه څه شی کېده مو ورته ویل موږ عذاب کا کړما شی دا 3 سوه په کسون پڼ یې شوي څه شی ما ویل چې ته روشه یاره خدای توی بعد ګناه چې چا وي یغې چې د تا ورغلم ونه ده چې کسون مې ودرېدم چې څنګه شه خو چې د تا ور نږدې شومه یاره یوه منګړي ته پرته زنه خلک شلغم ورته ویل په 4-5 کسونه یې خالي یو لاټ ورکړی و دا ټکټر غوښاوه را ورکړي وي مو ویل چې نه دا تخم یې وړی کوم ځای نه دی نه منګړي ته نه وه بله لبه ولا حول ولا قوت ولا دا مو هغه کوم نظر چې دا سره شریک ده. څه شي نظر دی؟ زه کندوز ته تللی وم په کندوز کې یو غاټه منطقه ده په دا منطقه کې ورغوله د مدار مې چې فکر وکړو یو دیګ جوړو دی دیګ 400 نفره په منځ کې اوښته وو یوه بل ته یې ټونګه نه ورکړو دومره دیګ جوړېدو ما چې والله نه دروغ خو ووایه خو داسې دروغ یې چې ښکار یې نشته ای تو خو بیا دا سپینه کیسه وه چې 500 نفرو یې منګړي تړوله